ثبات یوه کلي ده. اول خپل ځان وپېژنه. د ثبات لرلو لپاره تر ټولو لومړی کار دا اړتیا ده چې د خپل دروني ماشین او د هغه د کارونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ. کله چې مو نوموړي معلومات ترلاسه کړل، نو بیا کولی شئ چې د ځان د ثبات لپاره یو قانون رامنځته کړئ. همدې ته د ځان پېژندنې یوه برخه وایي. کله چې مو دا چاره ترسره کړه، نو تاسو به د ځان د ثبات په اړه په ذهني او هم فزیکي ډول کارونه ترسره کړئ او په تدریجي ډول به ثبات ته ورسیږئ. دوهم، خپل اوسني فعالیتونه مو وشمېرئ. تاسو به دا وایاست چې موږ ته ډېر لوی راتلونکی په مخ کې پروت دی، لیکن خبره دا ده چې آیا څومره په دې ډاډه یو چې موږ به سبا ته له خوبه پاڅو او که نه؟ حتما جواب دا دی چې نه. همدارنګه آیا تاسو کولی شئ چې خپل ماضي حالت ته بیرته ور وګرځئ؟ بې له شکه چې نه. نو ښکاره خبره ده چې کیسه ټوله حال ته پاتې کیږي. نو تاسو اړتیا لرئ چې خپل اوسني فعالیتونه او لاسته راوړنې وشمېرئ او راتلونکي کې واقع کېدونکې پیښې خو هسې هم نه پېژنئ، نو په هغوی سر مه خوږوئ. نو د ثبات لپاره دغه رښتیا تل تر تله په خپل ذهن کې وساتئ. درېیم، د خپلې راتلونکي په اړه هیله ولرئ. کله چې تاسې د خپلې راتلونکي لپاره هیله ولرئ، نو تاسې د یو ډول هڅونې احساس کوئ، او کله چې مو هڅونه حس کړه، نو تاسې خپلو هیلو ته په ښه ډول رسېدو لپاره د ثبات پر لاره د ثبات سره هڅې کوئ. نو د راتلونکي لپاره سترې هیلې ولرئ او د رسېدو لپاره ورته بریالي پلانونه پر لار واچوئ، تر څو هیلې مو په رښتیا بدلې سي. تاسې باید هره ورځ لږ تر لږه هڅه وکړئ او په پای کې د راتلونکي لپاره خپلو سترو هیلو ته ورسېږئ. څلورم، پر لاره مو پراته خنډونه د چلنج په توګه ومنئ. مه ویرېږئ کله چې مو د موخو د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه پیدا سي، ځکه دا مو هم د ژوند یوه برخه ده. یو ځل مو چې د ثبات ترلاسه کول زده کړل، نو دا به مو یو عادت جوړ سي او بیا به په ډېرې اسانۍ سره له دا ډول خنډونو څخه تېرېږئ. نو ځانونه په دې پوه کړئ چې وخت هیڅکله په یو حالت کې نه وي، کله خوښي، کله غم، کله بریالیتوب او کله ماتې. نو اصلي خبره دا ده چې تاسو باید داسې لوبغاړی جوړ سئ چې په دواړو خواو کې ولوبېږئ او په ارامۍ او تدریجي ډول موخو ته ورسېږئ. نو ثبات موخو ته د رسېدلو لپاره یو معیار دی. پنځم، خپل ځان د کارونو تر بمبار لاندې مه راولئ. تاسو خو څه ماشینونه نه یاست چې په یو وخت کې څو کارونه ترسره کړای سئ. نو هیڅکله پر ځان ډېر کارونه مه باروئ. په یوه وخت کې یو کار وکړئ، نه داسې چې په یوه وخت کې مو څو کارونه پیل کړي وي، او که داسې ونه کړئ نو په یو وخت کې د څو کارونو ترسره کول به تاسو پریشانه کړي، او پریشاني هغه حالت دی چې ثبات وژني. نو هڅه وکړئ او په یو وخت کې د یوه کار په ترسره کولو خپل ټول تمرکز ولرئ، چې په دې سره به تاسو په کارونو کې ثبات هم رامنځته کړئ او ټول کارونه به مو په ښه ډول سره سرته ورسیږي. منظم اوسئ. اول، سوچه خواړه وخورئ. د ځان د منظم ساتلو لپاره کولی شئ چې د پاکو او سوچه خوړو څخه ګټه پورته کړئ. د سوچه خوړو په خوراک سره کولی شئ چې د خپل وجود حسي او فزیکي حالتونه په ښه ډول تنظیم کړئ. نو پکار ده چې د خپل خوراک د لیست څخه ناپاکه خواړه لرې کړو. خپل عادت جوړ کړئ چې له درنو او ناپاکه خوړو څخه په تدریجي ډول د پاکو او سپکو خوړو د خوراک هڅه وکړئ. د روغتیایي خوړو په خوراک سره به تاسې د آرام احساس وکړئ او خپله هره درسپارل سوې دنده به په ښه ډول سرته ورسوئ. یو سست او ناتوانه وجود هیڅکله په منظم ډول ژوند ته ادامه نسي ورکولی. دوهم، الکولي خواړه مه خورئ. لومړی خو دا چې له زیات خوراک کولو څخه لاس واخلئ، او بیا دا چې د خپل ځان په اړه د ځان قاتلان مه جوړېږئ. تاسو هغه وخت د ځان قاتلان جوړېږئ چې کله د الکولي خوړو او مشروباتو په لور د خوراک څښاک لپاره لاس اوږدوئ. که له ځان سره مینه لرئ، نو دا ډول خواړه او مشروبات مه کاروئ. که نه، نو عمر به مو د 80 کلونو څخه 40 کلونو ته راکښته سي. نوره ستاسو خپله خوښه ده. درېیم، په مناسبه اندازه خوب وکړئ. خواړه، متوسط خوراک او بیا په مناسبه اندازه د خوب لپاره تلل تاسو د یوه منظم ژوند په کولو روږدي کوي. د منظم اوسېدلو لپاره لومړنۍ اړتیا دا ده چې تاسې صحتمند واوسئ. ناراحته هډوکي او ټمبل وجود هیڅکله انسان د منظم اوسېدلو لپاره نه پرېږدي، او دا چاره اکثره له زیات خوبه سرچینه اخلي. نو د منظم اوسېدلو لپاره د خپل خوب اندازه مناسبه وساتئ.
او په 24 ساعتونو کې فقط 7 ساعته خوب وکړئ چې دا مو د ژوند په منظموالي زیات مثبت اغیز کولی شي. څلورم، د شپې وختي ویده شئ. د شپې لخوا ستاسې ناوخته ویده کېدنه د دې باعث ګرځي چې ستاسې پر وجود او احساساتو منفي اغیزې وشیندي. که د شپې ناوخته ویده سواست نو هیڅکله به سهار له وخته او په تازه ډول جګ نه شئ او په دې ډول به مو د ورځې په اوږدو کې په مخ کې پراته ټول کارونه بې نظمه او خراب شي. نو دا مو خپل عادت جوړ کړئ چې د شپې له وخته ویده شئ او له ویده کېدو یوه شېبه وړاندې ستاسو لپاره په زړه پورې د یوه کتاب مطالعه وکړئ تر څو په اسانۍ او ښه ډول خوب درشي. پنځم، سهار وختي راویښ شئ. کله چې تاسو سهار له وخته ویښ نه شئ نو تاسې به خپل ډېر ګټور او خوندور وخت له لاسه ورکړئ. د سهار له وخته پاڅېدنې په مرسته تاسې کولی شئ چې په وړاندې مو د ورځې په اوږدو کې پراته کارونه پرته له دې چې پکې ناتواني حس کړئ په ښه او منظم ډول سره سرته ورسوئ. خو که تاسو سهار له وخته ویښ نه شئ او د طبیعت دا نوی پیل ناوخته کړئ نو تاسې به ضرور په مشکلاتو کې ښکېل پاتې شئ ځکه د کار وخت به مو په خوب کولو له لاس ورکړی وي او زیات شمېر کارونه به درته په وړاندې د کولو لپاره پراته وي. شپږم، د سهار لخوا قدم ووهئ. په پیل کې به دا درته یو څه ستونزمنه وي چې خپل ګرم او نرم بستر پرېږدئ او په سهار کې قدم ووهئ، خو ډېر ژر به درته د سهار د قدم وهنې ګټورتیا او ستر اغېز معلوم سي ځکه دا چاره ستاسې په روح او روان بیخي ښه او جادویي اغېز کولی سي. نو عادت مو جوړ کړئ چې د سهار پر مهال قدم ووهئ. اووم، د هرې ورځې لپاره کوچني اهداف د ترسره کولو په پار ترتیب کړئ. یو مهالویش جوړ کړئ او وګورئ چې ستاسو د هیلو په لیست کې څه دي او څنګه کولی شئ خپلو هیلو ته د عمل جامه ور واغوندئ. دا هر څه داسې ترتیب کړئ چې د هرې ورځې لپاره مو کوچنۍ موخې ته رسېدل پکې ځای پر ځای کړي وي. دا کار به تاسې وهڅوي چې خپل ټول کارونه د یوې سیستماتیکې لارې ترسره کړئ او خپلو هیلو ته په منظم ډول ورسېږئ. اتم، په خپلو عادتونو کې مو کوچني تغیرات راوړئ. دا به ډېره ستونزمنه وي چې تاسې د ځان د منظم اوسېدلو لپاره په لږ وخت کې په خپلو پخوا عادتونو کې زیات او په یو ځل بدلون راوړئ. نو تاسې هڅه وکړئ چې د منظم اوسېدلو لپاره مو خپل ځینې ناوړه او منفي عادتونه په تدریجي ډول له ژونده محو کړئ. دا عادتونه ستاسې د ژوند په ډېرو خواو کې په شعوري یا غیر شعوري ډول حاکم وي نو ځکه یې په یو ځل له منځه وړل ستونزمن برېښي.